سیدنا نفیع ابن حارث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لکه مې ورځې چې الله جل جلاله اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي، نو الله جل جلاله د کال میاشتې 12 ګرځولي دي. په کال کې 12 میاشتې دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي په دې کې 4 میاشتې د حرم دي، د عزت او د قدر میاشتې دي. 3 متوالیات، په دې کې 3 میاشتې داسې دي چې سره پسې دي یو په بل. 3 میاشتې د عزت او د قدر هغه یو په بل باندې سره پسې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راشي ذو القعده وذو الحجه والمحرم والرجب مضر الذي بين جماد وشعبان. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د څلورمې میاشتې ذکر کوي چې هغه ته بیا د رجب میاشت وایي. په اسلام کې د اسلام مقدس دین بعضې میاشتې او وختونه موږ ته د قدر او د ثواب په لحاظ باندې راښولي دي چې د هغو میاشتو قدر او عزت پر هر مؤمن مسلمان باندې لازم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 میاشتې وښولي. اوله میاشت هغه ذوالقعده ده، د 2 اخترو په مابین چې کومه میاشت ده پښتانه هغه ته د میاني میاشت وایي. دویمه میاشت د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته راوښوله هغه ذوالحجه ده. ذوالحجه د لوی اختر میاشت. دریمه میاشت د الله رسول صلی الله علیه وسلم راوښوله هغه ته بیا محرم وایي، د محرم میاشت ده. څلورمه میاشت بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم راوښول هغه ته رجب وایي. رجب مضر، د الله رسول صلی الله علیه وسلم نوم په رجب مضر باندې یاد کړی دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا په مابین کې د جماد او د شعبان ده. د شعبان میاشت هغه میاشت ده چې د روژې څخه یوه میاشت دمخې. د دې بیان د کولو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا موږ ته صحابه کرامو ته ای شهر هذا، ای صحابه کرامو دا زه چې تاسو ته اوس بیان کوم دا کومه میاشت ده؟ قلنا الله ورسوله اعلم. موږ ورته ویل ای د الله رسوله، الله د الله رسول په دې باندې ښه خبر دی چې دا کومه میاشت. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. موږ چوپ سولو، خاموش سولو، ګمان مو دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې بل نوم یادوي. دونه خو موږ ته معلومه وه چې دا د ذوالحجې میاشت ده، د لوی اختر میاشت. ګمان مو دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې یو بل نوم ښیي موږ ته، یو بل نوم یې ورکوي، نو ځکه موږ خاموشه سولو. قال الیس ذی الحجه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا د لوی اختر میاشت نه ده؟ قلنا بلا، موږ په جواب کې ورته وویل د الله رسوله. قال فأي بلد هذا، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړل دا کم ښار دی؟ دا موږ ته چې کې ولاړ یو دا کم ښار دی؟ قلنا الله ورسوله اعلم. بیا صحابه کرام ورته الله د الله رسول په دې باندې ښه خبر دی چې دا کم ښار دی. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. صحابه کرام ته خدا ځای معلوم و چې دا ښار چې دی دا د مکې ښار دی، دا د مکې وطن دی. خو وایي موږ په دې خاطر باندې بیا خاموشه سولو چې کېدلی سي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دغه ښار دپاره یو بل نوم وي، هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم اوس بیان کړي. حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس البلده، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پلانکی ښار نه دی؟ قلنا بلا، موږ ورته وویل. قال فأي يوم هذا، دا کومه ورځ ده؟ قلنا الله ورسوله اعلم. موږ بیا ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله او د الله رسول په دې خبر دی.
فسكت حتى ظنن انه سيسميه بغیر اسمه. موږ په دې خاطر باندې بیا خاموشه سولو ټول صحابه کرام چې کېدلی سي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره د دې ورځې دپاره یو جلانم خوښ کړی، یو جلانم بي، په دې خاطر باندې موږ خاموشه سولو. قال الیس یوم النحر، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د لوی اختر ورځ نه ده؟ دا داسې د حدیث شریف دا بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجة الوداع کې کړی دی. د عرفات پر میدان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د لوی اختر ورځ ده، د عرفات ورځ نه، د لوی اختر ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. غالب ګمان داسې دی په روایت کې د دې صراحت نسته چې دا د مینا کې سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا د لوی اختر ورځ نه ده، یعنی دا د یوم النحر نه ده، د حلالیدلو ورځ، د قربانۍ ورځ، د شیطانانو د ویشتلو ورځ. قلنا بلا، موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بیان وکړي. هغه بیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی چې ای صحابه کرامو، الله جل جلاله ستاسې وینې یو پر بل باندې حرامې کړي دي. یو مسلمان ته د بل مسلمان د وینې تویول، وژل، وهل، ټکول دا نه دي روا. الله جل جلاله ستاسې مالونه یو پر بل باندې حرام کړي دي. الله جل جلاله ستاسې عزت یو پر بل باندې حرام کړي. یو پر بل باندې یو د بل و عزت ته لاس ورچول د حرام دي. که حرمت یومکم هذا، دا داسې حرام دي لکه د دې ورځې عزت او حرمت چې په دې ورځ کې یو حاجي دپاره جنگ کول، جنجال کول، شکنځل کول دا حرام دي. الله تبارک وتعالی داسې د مسلمانانو په مابینځ کې یو د بل وینې تویول، یو د بل عزت ته لاس ورچول دا داسې حرام کړي دي. فی بلدتکم هذا، په دې ښار کې الله تبارک وتعالی دا ټول شیان حرام کړي دي. فی شهرکم هذا، په دې میاشت الله تبارک وتعالی دا حرام کړي دي. وستلقون ربکم، بیا صحابه کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسې به ډیر ژر د الله تبارک وتعالی سره مخامخ سئ. فیسألکم عن اعمالکم، الله عز وجل به ستاسې د اعمالو پوښتنه له تاسې وکړي. فیسألکم عن اعمالکم، الله جل جلاله به ستاسې د اعمالو پوښتنه وکړي. الا فلا ترجعوا بعد کفارا، ای صحابه کرامو خبردار چې ګورئ در ما وروسته نعوذ بالله کافران نسي. کفر د الله رسول صلی الله علیه وسلم چی شي؟ فلا ترجعوا بعد کفارا، در ما وروسته چې کافران نسي. یضرب بعضکم رقاب بعض، یو د بل په وژلو باندې، یو د بل په وژلو باندې کافران نسي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الا لیبلغ الشاهد الغائب. ای صحابه کرامو خبردار، کم بیان چې ما تاسو ته وکړي چې دا د عزت میاشته ده، دا د عزت ښار دی، دا د عزت ورځ ده. په دې ورځ باندې د دې ورځې چې څونه عزت دی او قدر دی، او پر مسلمانانو باندې د دې په دې ورځ باندې د یو حاجي دپاره جرم کول دا حرام دی، ناروا عمل کول دا حرام دی. داسې الله تبارک وتعالی ستاسې یو د بل وژل حرام کړي دي. داسې الله جل جلاله ستاسې یو د بل د مال وړل حرام کړي دي. داسې الله تبارک وتعالی یو د بل عزت لټول حرام کړي دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې تاسې به الله تبارک وتعالی ته مخامخ سئ، او الله جل جلاله به ستاسې د اعمالو پوښتنه له تاسې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وایي چې ګورئ چې در ما وروسته، یعنې زما د وفات وروسته کافران نسئ. په چیش باندې؟ په دې باندې چې یو مسلمان د بل مسلمان د وینې تویول حلال وبولي، یعنی الله حرام کړي دی د حلال وبولي. هغه شی چې الله حرام کړي او تی حلال بولي دا کفر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم در ما ورسته تاسې داسې نسئ چې د الله جل جلاله پر دغه حکم باندې چې د وینې تویول حرام دی، د مسلمان وژل حرام دی، دا تاسې شروع نه کړي د مسلمانانو قتل ځان ته روا ونه بولي چې الله حرام کړي دی هغه حلال نه کړي. په دې باندې انسان له ایمانه وځي او په دې باندې سړی کافر کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وایي الا لیبلغ الشاهد الغائب، خبردار ای انسانانو چې کم صحابه کرام دلته حاضر دي، حاضر صحابه کرام دي، زما دا پیغام وهغه غایب صحابه کرام ته ورسي، وهغه انسانانو ته دی ورسي چې هغه دلته نسته. در ما ورسته چې دلته په دې میدان کې څوک نه دي حاضر، هغو ته دی دا زما پیغام ورسي.
فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من